السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې تاسو ته دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ په خپل فیسبوک پروفایل باندې د ګارد اپشن آن کړئ. او دوستانو بیا تاسو د فیسبوک په پروفایل فوټو باندې هم دغه شنه لیک را روانوي او لدې بعد بیا تاسو د فیسبوک پروفایل فوټو څوک ډاونلوډولای شي او نه به شیرولای شي. نو کچېری تاسو هم دغه شنه لیک په خپل فیسبوک پروفایل فوټو باندې لګول غواړئ او دغه د ګارد اپشن په خپل پروفایل فوټو باندې لګول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته ویډیوګان لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور دوستان په لاله ما په خپل موبایل کې بل فیسبوک آی ډي خلاصه کړې ده. نو زه راځم خپل فیسبوک پروفایل فوټو ته. نو دغه مې د آی ډي د پروفایل فوټو ده. ګور دغه تصویر په لاله زه هم سیولی سم او هم یې شیرولای سم. نو زه اوس راځم هغه د ګارد اپشن په خپل فیسبوک پروفایل باندې لګوم او دغه د سیو او د شیر بټن ځنې ختموم. نو دل پر راځم بیرته دغه آی ډي لوګ اوټ کوم او خپل آی ډي خلاصوم. نو زه رالم دغه آی ډي ما لوګ اوټ کړه او خپل آی ډي مې خلاص کړله. اوس راځو هغه سټینګ کوو. نو دل پر ګور په دا کونج کې درې لاین رانو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په خپل نوم باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو به تاسو اکاونټ خلاص نو ډیر اسانه دلته ګور سمپل تاسو په خپل پروفایل فوټو باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په خپل پروفایل فوټو باندې کلیک وکړئ لاندې ګورئ اپشن د ټرن آن د پروفایل پکچر ګارد. په دغه ټرن آن د پروفایل پکچر ګارد باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې ګور بیا نیکسټ بټن د په دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او په سیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ دلته موږ سره دغه اپشن راغلی دغه د ګارد اپشن دلته ولګیدی. نو اوس بس تاسو فیسبوک پروفایل فوټو نه څوک شیرولای شي او نه به هم سیولای شي. نو سره زه بیرته دغه آی ډي لوګ اوټ کوم او په بل آی ډي کې ګورم. نو دا آی ډي ما لوګ اوټ کړه. زه رالم دبل آی ډي ته دبل آی ډي مې خلاصه کړله او دلته مې ګوره خپل پروفایل راواړوئ. نو دغه رقم ګور اوس دغه هغه پروفایل پکچر د په دې باندې ما کلیک وکړئ. نو اوس ګوره دلته د ګارد اپشن لګېدلی. تاسو ګور په خپله کتلی زموږ سره د ګارد اپشن لګېدلی ده. په دا درې ډټ باندې ګور ما کلیک وکړل. د اوس ماته نه د شیر بټن راکوي او نه د سیو بټن راکوي ځکه موږ په خپل فیسبوک پروفایل فوټو باندې هغه د ګارد اپشن آن کړئ. نو دوستانو که چیرې تاسو هم دغه د ګارد اپشن په خپل پروفایل فوټو باندې لګول غواړئ نو دغه سټینګ کې وکړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.